سلام نه امید لرم چې روغ جوړ به نو لایف چارت ته ښه راغلاست. تقریبا 9 دقیقې پاتې چې نیویارک سیشن شروع شي. نو راځئ چې موږ خپل انالیسیس وکړو او وګورو چې مارکیټ به چېرته ځي او څه رقم ټریډ موږ اخیستلی شو. دا چې دی د پرون ورځې چارټ دی، نو دا به موږ پاک کړو د خیره چې دا به پاک کړو. نو زو هفتني چارټ ته چې هفتني کې څه خبرې دي. هفتنی خو چې دی اوس سپورټ زون کې دی چې څو پورې مارکیټ راغلی د ځینې سپورټ ایستې بیرته تللی دی چې د دې پورې کېدای شي راشي ریجکشن بلاک پورې دی 50% دا به زه خالي داسې مارکم یا نه دغه به مارکم سی ای سنټرل ایریا. نو څه شو ټرند لاین ده. نو خاندای چې دی زمونږ سی ای شو سی ای. ښه نو که وګورو دلته مارکیټ د پریویس هفتې د های ایستي دا وړاندې راغلی دی. نو زه ورځني ته ورځني کې څه لرو، ورځني کې موږ دا نو ویک کانډل لرو چې ویک کې داسې خاص نشته دی چې دا ماته نوې تجربه شو چې چېرته لکه مثلا ګوره ښه دې کې دغه نه وي که نه د کانډل کې ویک نه وي، دا چانس زیات دی چې مارکیټ ورته راشي او ټیسټ ورته وکړي. نه پوهېږم چې دا څنګه چل دی، اصلا چې اوسه پورې درس هم نه دی ورکړی، خو نو ویک کانډل ته نه پوهېږم چې ولې مارکیټ زیاتره راځي پوه شولې او هغه ځینې بیا ریاکشن ورکوي. ښه دا ورځنی دی، ورځنی چې دی مارکیټ دلته لیکویډیټي ایستې ده. نو که موږ وګورو ګورې لیکویډیټي ایستې راغورځېدلی لاندې، نو دا باید تر هغه پورې بیرې شي تر څو یو د کي لیول کې ټچ وکړي چې هغه د دا 50% او دغه سپورټ زون. نو ما خو چې دا هفتني انالیسیس وکړی هرې چې لاندې چې لیکویډیټي بالي نو هغه خیراغ به وي. هغه د پخوا وختو خبرې دي چې حالي به دا خو زه پرې مطمئنه یم. نو دا دغه که موږ مارک دا لیکویډیټي دا د ورځني لو نو دا چې دا څه شی ده لیکویډیټي ده ښه صحیح کتلی شئ. نو د 50 هفتني 50% چې و هفتني کانډل هغه هم چې دی کوم ځای کې دی یو سپورټ زون کې دی چې هغه هلته یو دانه آی اف جي موږ لرو بولش آی اف جي چې هغه دا دی کېدای شي مارکیټ دلته ټچ وکړي او بره لاړ شي ځکه څلور ساعته چارټ آی اف جي دی قوي دی دونه ضعیفه شی نه دی. زو یو ساعته ته نو ور یو ساعته څه کوي یو ساعته کې سي دغه هلته مونږ فیرالی ګپ لرو چې ښه غټ دی دا مارکیټ اوس 50% کې ټچ هم کړی دی ورته. نو بیا ریشي فیج دا به مونږ مارک کوو. نو مونږ چې د هر څه مارک کوو بیا چې د ځان سره ډیسایډ کوو چې مارکیټ به څه کوي. صحیح ده ځان نه مونږ نشو ویلی. نو لندن سیشن چې دی ښه قوي راغورځولی دی مارکیټ زما په نظر د دې لیکویډیټي انیالي راځي تر 4012 یا 4030 هغه 4000 پورې راځي. نو داسې ونیسه ځکه که بره خواته موږ وګورو ښه چې های ریزسټنس لیکویډیټي هم نشته مارکیټ چېرې پرې جوړ شوی ګورې لیکویډیټي ایستل شوي وي تر راغلی د لیکویډیټي جوړه کړې بیل اخیستل شوي دي فیرلی ګپ کې ټچ شوی. نو داسې وګڼه چې لکه بیرش سټرکچر ته چې دی ډېر ریسپیکټ کوي یعنی ګورې هر ریفیجي باندې ټچ کوي راغورځېږي هر ریفیجي باندې ټچ کوي راغورځېږي. که دې بلش ته ریسپیکټ کوو د دې نه به مارکیټ تللی او بره د دې اورډر بلاک نه به تللی او بره. نو دې معنا څه چې قوي ځای کې زون کې ټچ نه دی کړی نو تر څو چې ټچ نه کړی شک زیات ده چې بیرې شي تر هغه وخت پورې مارکیټ. ښه دلته یو دانه دا به زه پاک کړم صحیح ده ته ورته دا سی ای مارک کړم چې تیار مارکي. خو زما په نظر چې دا بالي نیویارک سیشن که ایستې هم دا اوس لیکویډیټي خو بیا هم نیویارک سیشن چې شروع کېږي هغه ځان ته بیا یو رول دا لري صحیح ده نو هغه ځان ته لیکویډیټي یالي. نو زو 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې څه شی دي 15 دقیقې کې څه خاص نشته دلته یو فیجي لرو چې ټچ شوی دی. نو زو 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې ها 15 دقیقې کې چې دی موږ دا اف جی لرو دا فکر نه کوم دونه ریسپیکټ ورته وکړي ښه ځای کې هم دی د ریسپیکټ ځای کې هم دی چې مارکیټ ورته ریاکشن ورکړي بیا به مارک کړو موږ غلط ځای کې ټریډ وانهلو. ښه دا چې دی زمونږ بلش اف جی شو صحیح ده. نو
دلته مارکیټ چې دی ښایسته سویپ هم نه دی کړی زما په نظر دلته به راځي داسې یو سویپ به کوي نور که به یې زړه یې غوښته تللی شي بره صحیح ده نو زه یو دقیقې ته یو دقیقې کې به وایم چې مارکیټ د خیره سره څه کوي او څه پلان لري ښه مونږ چې د لاندې لیکټیانې زیاتې لرو صحیح ده زه نیویارک غواړم چې نیویارک څه وکړي اوس ګورئ ښه زه غواړم چې نیویارک اول به را سویپ ورکړي صحیح شو خو درې کې هغه دلته وي درې کې هغه دلته وي نو خالي یو سویپ ورکړي یو د لاندې سره زه ټریډ واخلم نو د ورځ دا عکس معلومه ګروپ دپاره چې زما انالیسیس دا وایي خو نیویارک سیشن زه غواړم شخصا چې د اول بره سویپ ورکړي نو داسې به کوي مارکیټ ښه دغسې زما نظر دی چې مارکیټ به دغسې کوي ورزه دغه ته ماکس وارم ټیم ممبرانو ته نو ګورو چې اوس تقریبا یو دقیقه پاتې چې نیویارک شروع شي زه اول نه غواړم چې لاندې راشي ځکه چې زما ستراتیژي ته واقعا جوړ دی دا ټریډ خو خبره داسې ده چې زمونږ څه ورته وایي نیویارک سیشن باید لږ وچلیږي بیا ټریډ والو مارکیټ چې وګورو ګوره ښه مارکیټ د داسې نه لاړو سویپ یې دلته وکړو صحیح شو دا ځای یې سویپ کړه راغی اوس بېرته راوغورځي که داسې کې بریک آوټ ورکوو دې لاندې نو زما به سیل ټریډ جوړېږي د خیره سره انشاءالله زه به سیل ټریډ اخلم نو په تمه کېږو چې مارکیټ څه کوي او بیا هم په تمه کېږو چې مارکیټ څه کوي ګوره ښه زیاتره خلک د دیزي ریجکشن سره هلي ښه زیاتره ستراتیژي داسې ده زه د چا خلاف نه یم ښه خو زیاتره داسې ځایان کې سټاپ آوټ کېږي پوه شولې سټاپ کېږي ځکه چې دا فیک آوټ هم کېدلی شي پوه شې دا فیک آوټ هم کېدلی شي خو که دلته یې بریک آوټ ورکړو نو دا بیا ماته کنفرم ده ټول مارکیټ د کنفرم ده چې دا لاندې ځي زه به اوس په ځان دونه باوري نه یم چې اوس رانه سټاپ لازه نه وهي نو خو زیاتره چې دی داسې ټریډ کوي لکه دې موف سره اوس ما خلک سیل ایستی ډېر خلکو اوس سیل ایستی دلته سیل ایستی دی چې مارکیټ راوغورځېږي او کېدای شي راهم غورځېږي یو سویپ وشو دوه سویپ وشو پسې ورغی درېیم سویپ هم وشو مارکیټ دونه غټ کنډل ورکړو نو که دا بل سویپ ورکړي راوغورځېږي نو بیخي بیا سیلران یې ټراپ کړو اصلي موف ورکوي که اوس هم ګورو مارکیټ چې دی د بیارش فیجانو ته ریسپیکټ کوي او دا وګوره دی چې اوس ډسریسپیکټ کو یعنی څه ورته وایي بیارش کو دا بلش فیجي د دې معنا څه شي چې مارکیټ زور چې دی بیارش دی لاندې دی ښه دا د زموږ بریک آوټ ته نږدې شو خو دی سویپ غوندې کو پوه شولې دلته ښایسته ډاون موو ورکړو بیرته لاړو د سلیکورټي سویپ غوندې یګا مخ چې داسې وکړي ښه یګا مخ چې داسې وکړي دا انټري نه مونږ پاتې کېږو پوه شولې لکه مثلا که دلته لږ کلوز ورکړي اوس ګوره ښه ګوره ښیڅه کوته ګوره بر اوس ګوره نو دغسې یګا هېره چې داسې موو ورکړي زه پیرېږم چې انټري نه خطا کېږو ځکه چې یګا پوینټونه غلط ورکړي لکه مثلا دلته کلوز ورکړو زموږ هغه سټاپ لاس او ټي پي آر څه بې سوره کېږي ښه دا زمونږ یار ورې نه کړو وګوره کلوز ډېر قوي ځای دی دا ښه اوس ګوره ښه دا چې ته قوي ځای دی ګوره ښه دا لیکوریټي وله دا د 15 دقیقې اورډر بلاک نو داسې ونیسه چې دی آی ډي ایم و دلته یې ټچ وکړو داسې نیم اوفر کړو نو دلته چې سختي کوي خیال درته زه خپل تجربې نه وایم که دې بریک آوټ ورکړو دا شیان فکر کوم کار نه ورکوي دونه پوه شولې نو که دی سي دلته راغلی او د دې ځینې کېدای شي موو ورکړی اوس داسې نه موو یې ورکوي نو کېدای شي دا یو کار ونه کړي دلته سیده راشي لاندې لیکوریټي آرم پسې دا درس مرس نه دی دا خپله تجربه ده نو زه اوس ګام که خدای همدغه دغه یي دا ګوره بیا برابر شي نه که دا دلته کلوز ورکړو لاندې کلوز یې ورنه کړو دا مونږ انټري نه ساتي لکه انټري کېدای شي رانه کړي زه نو برو دیگه آره نه بریک آوټ نه مونږ انټري نه پاتې کېږو ګوره 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 یو دقیقه صبر یو دقیقه صبر چې ټریډر ونه لري نو اور بس لري ګوره خیزه کوي ګوره قوي ځای دی په تمه کې څه کوي بریک آوټ زه به ډېر نه غږېږم ښه راغی لاندې چې نن بریک ورنه کړو
ګورې دلته بریک ورکړو خو دلته بریک ورنه کړو ګورې لکه اوس ګوره که د یو بل د تجربې نه ورته دغه وایم اوس ګوره راګام کړي لاندې دا ګوره راګام کړي زه اوس ګوره کش ته لاندې یا به ښایسته بریک آوټ راکړي یا به انټري بیخي نه راکړي ځه دیم چندانې بریک ورنه کړو باید د ستراتیژي قانون زه فالو کړم ځکه چې دا مې ځان سره وعده کړې نوټ کړې مې نو ګوره پاتینګي ګوره کشته ګوره لاندې او ځه 15 ثانیې صبر دی نو څه کېږي ښه دا چې دی زموږ سیل ټریډ شو زموږ سټاپ لاس به ورځې میژر کړمه دغلته یې خیره یا لږ بره او ټي پي به زموږ څو وي یو په دوه چې راځي یو په دوه هم نه یعنې دغلته دا لیکوډیټي به زه مارک صحیح ده نو دا زموږ ټریډ شو نو راځئ چې ګورو څه کوي مارکیټ د خیره لږ پارشل ما وایسته ځکه چې دا قوي زون دی نو لیټس پلی اټ سیف پوه شولې نو ګورو چې څه کوي خیره نور دا هم زموږ چې دی پوره ټي پي ولګېدله نو ویډیو مو که خوښه شوي حتما لایک کړئ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او واقعا وایي چې ویډیوګان تاسو سره کومک کوي یا نه ځکه چې لایف ټریډ هېڅ زه درته وایم چې د پښتني انډسټرۍ کې څوک نه راځي لایف ته تا ته اول نه انالیسس وکړي تا ته چې دی درته وایي چې په دې دلیل به مارکیټ ځي بره یا لاندې نو بیا چې دی درته ټریډ والي نو الحمدلله پوره ټي پي ولګېدله ویډیو حتما لایک کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ